به وای نو پدې کې یو مسله دام دا چې سړی د دعا په اول کې منځ کې او اخر کې پر رسول الله باندې درود وای زموږ څه دعاګانې ول الله نه قبلې وجه دا چې پر رسول الله باندې موږ درود نه وای اې دې درود درې مرتبه ابن قیم ذکر کړی دی یو دا چې دعا نه مخکې سړی دا وای د حمد نه رستا دیم په اول د دعا او اخر د دعا او منځ د دعا کې یا اول او اخر کې حاجت به خپل منځ کې ذکر کی دلیل په روایت د فضل ابن عبید دی وی چې رسول الله فرمایي چې پتاسو یو کس دعا کوي نو اول د حمد الله وي په غبن الثنا بیره په ما باندې درود وي به چې شومه دعاګانې دا غوړه غدي وکي دا به قبليږي عبد الله فرمایي ما به شکل مونږ کو نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر او عمر به سره و چې کله بکینه سره ما په الله باندې ثنا ویلو به پر رسول الله باندې درود ویلو به خپل ځان لپاره دعا وکړه نبی صلی الله علیه وسلم مال ویل چې اوس دعاګانې غوړه الله تعالی قبلي د دعا نه رستا دلیل په دې باندې چې ډیر ځینو پکې یو ځای پکې دا یو روایت کې راغلي دي وی هیڅ دعا نشه مگر د الله په مابین کې او پرده شته تر دې پورې چې دا سړی پر رسول الله باندې درود وایي وی دا پرده وښلي کې د دعا د الله په دربار کې قبول شي نو کوم سړی چې په محمد رسول الله باندې درود نه وایي دا دعا د الله په دربار کې نه قبليږي توجه به دې راکړئ دا دعا موقوفه ده تر دې شوی د اسمانو د اسمه کې بری مابین کې رسول الله باندې درود ویلو دا به پورته خطل